سلامونه. کله مو فکر کړی که مصنوعي ځیرکتیا زموږ او تاسو په شکل د تفکر قوه پیدا کړي نو څه به وشي؟ دا پوښتنه داسې ده لکه تخیلي فلمونه، خو دومره لرې هم نه ده لکه څومره چې موږ او تاسو فکر کوو. موږ او تاسو په داسې عصر کې ژوند کوو چې ټکنالوژي ښه په سرعت وده کوي او مصنوعي ځیرکتیا د دغه پرمختګ په اول خط کې قرار لري. مصنوعي ځیرکتیا د مخه زموږ او تاسو د ژوند او د کار د روش د بدلولو لپاره مټې رانغښتې دي. خو اوس پوښتنه ده چې څه به وشي که مصنوعي ځیرکتیا د تفکر تقلید وکړای شي، یعنی هوبهو لکه انسان فکر وکړي. په حقیقت کې مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده چې ټوله دنیا پرې غږیږي. Should we develop non-human minds smarter than our own? Machines that might one day outnumber us or outsmart us? Do we risk losing control? My first ever cup of coffee served by a robot. So this is the taste of the future. Whiteboards, markers, and books have been replaced with interactive calendars, digital avatars, and laptops. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. مصنوعي ځیرکتیا یا artificial intelligence د کمپیوټر ساينس یو برخه ده چې هدف یې د ځیرکو ماشینونو جوړول دي. اوس شاید تاسو وایئ چې ځیرک ماشینونه یعنی څه؟ که ساده درته وایم دا داسې ماشینونه دي چې د کمپیوټر په مرسته جوړیږي او د یو کار د سر ته رسولو لپاره انساني ځیرکتیا ته ضرورت لري. دا کارونه کېدای شي د ژبو پوهېدل، د نمونو پیژندل، د ستونزو حل کېدل او یا حتی د خپل تجربو څخه په ګټه اخیستلو یو مسله حل کول وي. اوس باید AI د واحد وجود په توګه ومنو، ځکه د خپل تجربو څخه ګټه اخیستل د ټکنالوژي په برخه کې یو ستر انقلاب دی. مصنوعي ځیرکتیا د دوو جلاو ډولونو جوړه شوې ده، یو مشخصه یا نیرو AI او بل عمومي یا جنرال AI. مشخصه AI د مصنوعي ځیرکتیا ده چې مشخص کارونه او فعالیتونه سرته رسوي. د دې د کار لپاره یو خاصه ساحه ټاکل شوې وي چې په دغه ساحه کې روزل شوې ده او په دغه ساحه کې د کار وړتیا لري او دغه ساحې څخه د باندې نه راوځي. د دې ډول مصنوعي ځیرکتیا مثالونه ډیر دي او اکثره کمپنۍ په دې ساحه کې اوس فعالیت کوي، لکه OpenAI، Meta AI، Copilot او داسې نور. بل طرف بیا عمومي مصنوعي ځیرکتیا ده. دا ډول مصنوعي ځیرکتیا ډیره زړه راښکونکې ده او ډیر فعالیتونه سرته رسولی شي. د دې ډول مصنوعي ځیرکتیا ساحه ډیره پراخه ده، ځکه دا د زده کړې او د پوهې وړتیا لري او د همدغه پوهې په اساس ډیر کارونه او فعالیتونه سرته رسولی شي. دا ډول مصنوعي ځیرکتیا به تاسو په ساينسي فلمونو کې کتلې وي یا هغه فلمونه چې روبوټونه پکې د انسانانو په شکل تفکر لري. البته جنرال AI تر اوسه پورې فقط یو تیوري ده، خو انسانانو د پام وړ ګامونه پکې پورته کړي دي، خو لا هم دغه تخیلي فلمونو ته نه دي رسیدلي. اوس به تاسو دې ته حیران یې چې موږ مصنوعي ځیرکتیا ته څه اړتیا لرو. د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې مشهوره څیره مصطفی سلیمان وایي چې مصنوعي ځیرکتیا به د انسانانو وړتیاوې لوړې کړي. Autonomous cars on the roads, drones in the skies. They'll both order the takeout and run the power station. They'll interact with us. همدغه مصنوعي ځیرکتیا چې د صحت نه واخله تر زراعت پورې او د سوداګرۍ نه واخله تر سرګرمیو پورې ټول په خپل لمن کې رانغاړلې دي. اوس باید ووایم چې مصنوعي ځیرکتیا څنګه کار کوي. ګورئ، مصنوعي ځیرکتیا د خپل ځیرکو الګوریتمونو په واسطه په چټکۍ سره زیاته ډیټا پروسس کوي. اوس نو ممکن دا لږ څه تخنیکی وي. Well, every conversation starts with AI, but it usually ends with data. Because the truth is, there is no AI without data. And data is the only sustainable source of competitive advantage in business. ډیټا د مصنوعي ځیرکتیا لپاره د سوندو توکو په څیر ده او دغه ډیټا د مختلفو منابعو څخه ترلاسه کیږي. خو هر څومره چې د مصنوعي ځیرکتیا د معلوماتو ذخیره غني وي، په هماغه اندازه په خپل تصامیمو او وړاندوینو کې دقیق وي. عین د انسان په شکل. هغه وایي کنه څومره چې د انسان تجربه زیاتوي، په هماغه اندازه تاثیرګذار وي. دغه د ډیټا ذخیره اوس نو هغه ځای دی چې مصنوعي ځیرکتیا رامنځته شوی. د انسان سره فرق دا دی چې د انسان مغز په یو وخت کې محدود معلومات پروسس کوي. مثلا ته نشي کولای چې هم زمان په یو لاس د فزیک او په بل لاس د الجبر معادله حل کړي. خو د مصنوعي ځیرکتیا ځانګړنه هم ده چې د سترګو په رپ کې ډیره ډیټا پروسس کوي او موږ ته نتیجه ښایي. مصنوعي ځیرکتیا په دوامداره توګه زده کړه کوي او د خپل زده کړو څخه ګټه اخلي. خو دراس خبره په ځیرکو الګوریتمونو کې ده. دا هغه لارښوونې او قوانین دي چې د مصنوعي ځیرکتیا سیستمونه راهنمایي کوي او ورخایي چې څه ډول باید پروسس تر سره شي. همدغه الګوریتمونه د مصنوعي ځیرکتیا سره مرسته کوي چې نمونې وپیژني، اړیکې رامنځته کړي او د معلوماتو څخه زده کړه وکړي.
یو مثال به درته درکړم. آیا کله نه حیران شوی چې ستاسو د خوښې سندره پرله پسې په آنلاین شکل څنګه تاسو مخې ته راځي؟ او یا کله چې په ګوګل، فیسبوک یا نور ویب سایټونو کې ځینې معلومات سرچ کوئ، ټول اعلانات د هماغه په اړه درته راځي. دا د ځیرک الګوریتمونو کار دی. ستاسو د خوښې مواد لزان سره ثبت کوي چې څه شی ګورئ، څومره یې ګورئ او لسی شي څخه تیریږئ. د هماغه په مطابق تاسو د خوښې مواد وړاندې کوي. که فکر کوئ چې د فیسبوک، انستاګرام او نور ټولنیزو شبکو استعمال مفت دی او تاسو د استعمال لپاره پیسې نه ورکوئ، نو اصلي هدف یې هم دغه دی چې په تاسو باندې تاسو د خوښې توکي خرڅ کړي او یا یې تاسو اخیستلو ته مجبور کړي. دا بیا یو بیل موضوع ده چې بل وخت به یې پرېږدو. همدارنګه د خپل موبایل ورچوال اسسټنټ په نظر کې ونیسئ. اول دا زده کوي چې تاسو غږ وپیژني، تاسو امرونه او حکمونه درک کړي او د وخت په تیریدو سره تاسو اړتیاوې اټکل کړي. نو مصنوعي ځیرکتیا ډیر څه زده کوي، لکه څنګه چې مونږ یو شی زده کوو خو په پراخه کچه او لوړ سرعت سره. زموږ سره توپیر هم ده چې مونږ ستړي کیږو، یو څه مو له یاده وځي، خو مصنوعي ځیرکتیا په دوامدار شکل زده کړه کوي، وده کوي، البته په داسې شکل چې نه ختمېدونکې ده او نه ستړي کېدونکې. همدغه دلیل دی چې مصنوعي ځیرکتیا د نړۍ مشهورې څیرې ورخطا کړې دي. د مشهور تاریخ پوه یوفل نوح هراري له قوله که مصنوعي ځیرکتیا کنټرول نشي او یا پرمختګ ته یو چوکاټ ونه ټاکل شي، نو بشریت ته به خطرناک وي. AI can produce more powerful AI. So we need to act quickly before AI gets out of our control. بل خوازینې کسان خاصتا هغه چې د مصنوعي ځیرکتیا په وده کې کار کوي دا ادعاوې غلطې بولي او وایي چې مصنوعي ځیرکتیا به هیڅ کله بشریت ته ستونزه جوړه نه کړي او همیشه به د یو همکار په شکل وي. دا د مصنوعي ځیرکتیا کار او فعالیت. خو اوس پوښتنه ده چې مصنوعي ځیرکتیا زموږ لپاره څه کولای شي؟ په حقیقت کې ډیر څه. مصنوعي ځیرکتیا زموږ نړۍ ته نوې شکل ورکړ، داسې شکل چې موږ یې تصور هم نه کاوه. دا داسې ده لکه موږ چې د ساينس تخیل ته مخه کړی وي، مګر دا واقعیت دی او همدا اوس پیښیږي. تاسو د صحت مثال دروخلی. مصنوعي ځیرکتیا د ډاکټرانو سره د ناروغیو په تداوی او تشخیص کې مرسته کوي، کوم چې په خوا د عقل نه لري خبره وه. Computer scientist Pranav Rajpurkar shows me how easy it is to use. Take a picture of an X-ray with your mobile phone, upload the image, and a few seconds later, you get the diagnosis. د ناروغ معاینات تحلیل او تجزیه کوي، د ناروغي اټکل کوي او حتی د ډاکټرانو سره په جراحي عملیاتونو کې برخه اخلي. دا یو ښه دلیل دی چې ویل شو مصنوعي ځیرکتیا به د انسان ځای ونه نیسي، بلکې د انسانانو وړتیاوې به لوړې کړي او د انسانانو کارونو کې به اسانتیاوې راولي. دا چې مصنوعي ځیرکتیا په طبي ټکنالوژي کې کوم د استعمال ځایونه لري، زما دغه ویډیو در سره کتلی شي. حمل او نقل یا ترانسپورت بل برخه ده چې مصنوعي ځیرکتیا پکې اسانتیاوې راوستي دي. ښه مثال یې خپل چلیدونکي یا هغه موټر دي چې ډرایور ته ضرورت نه لري. پخوا دا یو تخیل وو، خو اوس مصنوعي ځیرکتیا دا په حقیقت بدل کړی. همدا اوس په متحده ایالاتو کې ځینې کمپنۍ په دې کار کوي چې خپل چلیدونکي موټر تولید کړي. د موډور انټيليجنس راپورونو په اساس د متحده ایالاتو د خپل چلیدونکو موټرونو د مارکیټ لپاره سکهال 14.9 بلیون ډالر بودیجه ټاکل شوې ده او تر 2029 میلادي کال پورې به دغه بودیجه 10.55 بلیون ډالر ته لوړه شي. همدارنګه مسافرونکو شرکتونه لکه اوبر هم په دې بخش کې سرمایه‌ګذاري کوي چې خپل چلیدونکو موټرونه وپیري. د اوبر د رسمي پاڼې لمخې دوی د وولوو سویډني شرکت سره د 1.4 بلیون ډالر قرارداد کړه چې دوی تخپل چلیدونکو موټرونه تولید کړي. دا هر څه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کیږي. د خپل ځیرکو الګوریتمونو په واسطه ترافیکي تګ راتګ کنټرولوي او د ترافیکي پیښو مخه نیسي. د امریکا د نېشنل هایوي ټرافیک سیفټي اډمنسټریشن د راپورونو په اساس چې د خپل چلیدونکو موټرونو په استعمال سره به 90% ترافیکي پیښې راکمې شي، ځکه اکثرا ترافیکي پیښې د لوړ سرعت او نشئی توکو د استعمال څخه رامنځته کیږي چې په دې ټکنالوژي سره دغه پیښې کمیږي. بل تفریحي او د سرګرمیو برخه ده. مصنوعي ځیرکتیا د موسیقي محتویات بدلوي او زمونږه تفریحي برنامه ډېر خاصه او ځانګړې کوي. مصنوعي ځیرکتیا تنه په دغه بخښونو کې کار نه کوي. دا یو څو مثال ول چې ما تاسو ته وړاندې کړل. نور په هر ساحه کې فعالیت کولای شي او د انسان د ژوند او کار بڼه به بدل کړي. زمونږ او تاسو ژوند ته به اسانتیا راوړي او ګټوره به تمام شي. مصنوعي ځیرکتیا سره به زمونږ وړتیاوې لوړې شي او په کم وخت کې به ډېر پیچلي مسایل حل کړو.
یو خبره باید ډیره واضح وکړم، مصنوعي ځیرکتیا یو وسیله ده چې زمونږ نړۍ به بدله کړي، زمونږ وړتیاوې به لوړې کړي او حتی زمونږ د فکر کولو طریقه به بدله کړي، خو هیڅ کله د انسان ځای نشي نیولی. د پیل نه راوخله انسان ورځ تر بلې پرمختګ کړی او دا هم د انسان د پرمختګ یو پړاو دی. په عوض د دې چې مخه یې ونیسو باید زده کړو او ځان اپډیټ کړو. اوس راځو اساسي پوښتنې ته چې د مصنوعي ځیرکتیا راتلونکی څه شی دی. یو خبره ډیره روښانه ده چې د مصنوعي ځیرکتیا راتلونکی هم پیچلی او هم جالب دی. دا د نوي سرحد په څنډه درېدل دي چیرې چې ټکنالوژي او تخیل له یو بل سره ونښلي او له ظرفیته ډکه نړۍ رامنځته کړي. په دې هیله چې موضوع مو خوښه شوې وي